د ځمکې پر مخ د روانو اوبو نه موجودیت دی چې محمد انور دومره سختې ګالي. پر لرګین څرخ له 20 متره ژورې څاه جړو ډبو کې د خټې راویستل په دې هیله دي چې د اوبو درک وشي. د اوبو پیدا کول د محمد انور لپاره ځکه یو له حیاتي اړتیاوو ده چې له دې لارې به یې باغ سمسور او ژوند به یې ورسره هوسا شي. له هغه وخته چې په سیمه کې چک ډیمونه جوړ شوي، د انور په څیر نورو سره د اوبو پیدا کېدو هیلې زیاتې شوي دي. دا ډمونه خو ډېر مهم دي، ډېر زیات مهم دي. که دا ډمونه جوړ شي بیا موږ د دې خواریو څخه خلاصېږو، بیا موږ روانې اوبه ولرو. د دغه غره اخوا ته یو ډم دی، داوتي نقشه ده وراچولې ده. دا ډم چې وتړل شي دلته به د هغې چینې را روانې موږ په لاباغو لګوو. دلته کښته ډم جوړ شوی دی، کښته خلک پل وساسه اوس روانې اوبه لګوي. د ډم څخه وروځي روانې اوبه لګوي. نو موږ چې د ډم نه لرو یا ډمونه نه دي راته جوړ شوي، نو هغه موږ په دغه ستړي اخته یو. د زابل نور اوسېدونکي هم وایي د اسلامي امارت پر راتګ د اوبو مدیریت ته پاملرنه زیاته شوې، خو لا هم اړتیا ده تر څو له بېلابېلو لارو د اوبو مدیریت ته پاملرنه وشي. دغه د بندونو جوړول چې حکومت چې د خدای پاک توفیق ورکړي ډېره پیدا کوي، خو دغه ډمونه د باران ودرېږي، ځمکې جذبوي، بیرته دا برمه قرار کامیابه شي، اوبه دې پیدا کړي، ډېره پیدا کړي چې جوړ شي. دونه ګټه کړې ده که درته ووایم چې دا خلک بیخي مخ له بېآبۍ سره مخامخ وو، مګر خدای پاک بس پر مهربانه کړو دغه خلک. خو زموږ هم دغه غوښتنه ده چې مانه ځینې مندو ته ډمونه جوړ کړي او اوبه راوګرځوي. دا ډېره همکاري ده. د زابل ترنک سیندیزې حوزې ریاست سلاکار لطف الله عمري وویل د اوبو او انرژي وزارت له لوري تر ځمکې لاندې اوبو د قانوني کارونې جواز ورکړې پروسه پیلېږي چې د اوبو په مصرف کې به اسانتیاوې رامنځته شي. عمري وویل د زابل لپاره 7 پروژې منظوري شوي چې سربندونه او چک ډیمونه پکې شامل دي. موږ تیر 1403 کال کې د زابل ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې بیلابیلې هایدرو تخنیکي پروژې تخنیکي سروې بشپړې شوي دي. هغه د اوبو انرژي وزارت د سروې ډیزاین محترم ریاست لخوا دغه تفصیلي ډیزاین هم بشپړ شوی دی. هغه 21 پروژې دي. له هغو 21 پروژو نه موږ د 7 پروژو چې هغه د زابل ولایت په 6 ولسوالیو کې موقعیت لري د منظوري حکم د اوبو انرژي وزارت قدرمن مقام نه اخیستی ده چې انشاءالله العزیز د انکشافي بودیجې او امکانات په شتون کې به په 1404 کال کې هغه پروژې تطبیق او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په یادو پروژو کې سربندونه شامل دي، تحکیمات یا هم استنادي دیوالونه او چک ډیمونه دي. زابل کې تیر کال د اوبو مدیریت لوی پروژه تورې عمري بند جوړول و چې دا مهال له خوږو اوبو ډک دی. عبدالقیوم عاجز، هوریت رادیو، زابل.